سلامونه درنو ستاسو ستړي مشه کوچني اختر مو مبارک شه. راغلی ما پښتونستان پارک ته. دلته ډلې ځوانان راځي خپل اختریزې شیبې لمانځي. دا چې د خوست والو اختر څه ډول دی، دلته به د دې خپرونې تر پای را سره د دوی د کلتور په اړه، د تفریحي سیمو د لیدلو په اړه او بېلابېلې پوښتنې به په ځواب کې را سره ووینئ. تر پای را سره ملتیا وکړئ. اختر دی بختور دی په کلي په ګودر دی، اختر دی بختور دی په کلي په ګودر دی، د ټولو مبارک شاپو سماکا په غر دی، د ټولو مبارک شاپو. درنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. دا چې تر څنګ مې د خوستیو ځوانان ولاړ دي، البته خوستي ځوانان ولاړ دي، دوی نه هم پوښتنه کومه چې څه ډول اختر لمانځي. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. نوم مې خلیل رحمان سروان دی، د خوست ولایت اوسېدونکی. ډېره زیاته مننه سروان صاحب. دا چې د اختر شپې ورځې دي، څنګه دی اختر څه ډول تېرېږي دلته؟ والله الحمدلله بس په خوست کې خو ډېر ښه په امنیت سره دا وګوره شپه ده، دومره خلک راوتلي دي چوکونو ته، بیخي په آرام په امن کې ډېر خوندور اختر تېرېږي. ډېر ښه. د ورځنۍ چارې د څه ډول مخ ته بوتلې د اختر په ډول؟ والله الحمدلله خوست کې خو دا تا ته معلومه ده چې هر ځای میله ده، بس مونږ هم ورځ مو ټوله په میلو باندې تېره کړه. دغه د اوس دغه شپه ده، شپه اوس چوک ته راغلي یو په خوست کې د سرګردان چوک چې دی دغه ډېر مشهور دی، بس دلته هم ښه ساعت تېرېږي. ښه ډېر ښه. له یوازې راغلی، له ملګرو سره راغلی، څه ډول راغلی؟ یو زه وم، یو مې د بل ملګری هم راسره او ځنه ملګري نور هم راسره دي، هغه هلته بل ځای کې لږ کار و، هغه په یو باندې مصروف. ډېره زیاته مننه. باقي ورځې به کوم ځای کې تېروې؟ راتلونکي 3 ورځې نورې هم پاتې، کوم ځای ته به ځې چکر لپاره؟ والله ګورو به ورځو خو به انشاءالله داسې اطرافو ته ووځو، ځکه خوست هر ځای ښکلی دی، عاد مماد دی، دې خوا ته مونږ نغه ځینه هم لرو، ډېر ښایسته ځینه لرو خوست کې. ډېر شپه به انشاءالله بیا هم دې چوک ته راوړو. ښه ډېر ښه. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې راسره ګډون. مننه قربان تاسو. خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو راسره پاتې شئ. موږ هم د سرګردان چوک کې قرار لرو، همدلته به له نورو ځوانانو سره هم د اختر شیبې ولمانځو. وطن دې وي آزاد، آباد دې وي آباد، تر سره یې کړې را با زموږ ملي مراد، تر سره یې کړې را. درنو دوستان بیا هم ستړي مه شئ. دا چې زه سرګردان چوک کې یم، دلته ډلې ځوانان راځي د اختر شیبې لمانځي. دا چې تر څنګ مې یو ځوان ولاړ دی، نن ورځې په کومو بوختیاوو تېره کړه، باقي ورځې به په کوم ځای کې په چکر تېروي. سلام ستړی مه شئ. ستړی مه شئ محترمه، ته هم سړی. ډېره زیاته مننه. اختر دې هم مبارک. تا دې هم مبارک وي. خوشحاله اوسئ. نوم دی؟ نوم مې خیرالله ده. خیرالله دې نن ورځ دې په کومو بوختیاوو تېره کړله؟ والا بوختیاو خو ډېرې بوختیاوې وي، مثلا ګرځو، یوه ځای ته لوړ شه، بل ځای ته لوړ شه، خوست ته یوه ځای نه درېږو موږ هم. ډېر ښه. باقي ورځې به له ملګرو سره چکر ته لاړ شئ که نه یوازې به چېرته په کور کې د اختر ولمانځئ؟ نه انشاءالله باقي ورځې به ملګرو سره تېروو، اختر خوشحالۍ دې تېروو به، وطن د خپل ده، نو فعلا چې څومره کې کېو دومره به څه تېری کړي، که خوان به وینو خپلو وطن مو د نه کېږي محترمه. نو بسیط د خلک دي. څومره خوشحاله دي دا خلک چې نن ورځ د امن په فضا کې ستا له خولې نه اورو، د امن په فضا کې دغه اختر لمانځي، کوچنی اختر البته. والله خو الحمدلله وطن دا کوچنی اختر، نو مقصد د فضا چې څومره امنیت وي خوان کي، په هر ځای کې چې امنیت وي مقصد ډېر خوان کي. ډېر ښه. پیغام به دې څه ډول دي ځوانانو ته؟ والله ځوانان دې الله دې وساتي، وطن ده، نو خدای دې دوی ته ډېر عمرونه ویر کړي، د وطن د ابادۍ دپاره دې خدای دوی ته د زړونه ویر کړي چې هر څه دوی ته د. ډېره زیاته مننه خیرالله ورور چې په خپرونې کې راسره برخه واخیسته. مننه. خیر اوسئ. درنو دوستانو پاتې شئ. خوږې شیبې له خوستي ځوانانو سره ولمانځئ. با زموږ ملي مراد، راځئ چې یې په خوله کړو هر څوک چې مارور دی، راځئ چې یې په خوله کړو هر څوک چې مارور. درنو دوستان بیا هم ستړي مه شئ. دا چې سرګردان چوک کې ما بېلابېل ځوانان هم دلته راځي د اختر خوږې شیبې لمانځي. تر څنګ مې دلته هم یو بل ځوان مې راګیر کړ، دې نه هم پوښتنه کومه نن ورځې په کومو بوختیاوو تېره کړله. د اختر لومړۍ ورځ وله، له ملګرو سره یې چکر ته لاړه، کورنۍ فامیل سره یې د اختر شیبې ولمانځلې که نه یوازې تېره کړه. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. قربان شم. منم. ډېره زیاته مننه. نوم دی؟ نوم مې حریم خان زازیوال. زازیوال صاحب نن ورځ په کومو بوختیاوو تېره کړه؟ نن ورځ خو الحمدلله ښه په شور و شر کې مو تېره کړه، د ملګرو سره بنډارونه وکړل، چکرې مو ولګولې، ساعت مو تېر کړو، ښه تفریحات مو وکړل،
ښه خوښ اختر لرو الحمدلله تر اوسه خو ډېر ښه. باقي ورځې به له ملګرو سره تېروئ نه که یوازې به همدلته پاتې کېږي په خوست کې؟ سبا ورځ خو انشاءالله پلان لرو چې خپل کلي یعنې ځاځي میدان ته په میل سره یو ځای ولاړ شو او له هغې نه وروسته بیا انشاءالله بیا بازار ته راګرځو، بیا به له ملګرو سره بنډارونه کوو، هاخوا دېخوا به ګرځو، چکرې به لګوو انشاءالله. باقي ورځې له ملګرو دوستانو سره خوښۍ سره ولمانځه. درنو ځوانانو ته به څه پیغام وي چې هغه ځوانان چې ورځنۍ چارې په موټر ترې رفتاري کوي یا هم موټرسایکل ترې رفتاري کوي، هغوی ته به تا پیغام څه ډول وي؟ د هغو ته زما د خپل پیغام دغه دی چې باید ډېر احتیاط نه کار وکړي په دې خاطر چې د خوښۍ ورځې دي، د خوښۍ شیبې باید په یو بل باندې غمجنې نه کړي او خپلې ښې خاطرې یو بل سره شریکې کړي او تفریحي ځایونو ته ولاړ شي په دې خاطر چې یو بل ته مینه ورکړو، درناوی ورکړو او خوښۍ یې ډېره زیاته مننه زیاته قربان شي. خیر سه ډېره زیاته ښه وخت. د ټولو مبارک شاپ سما کا په غر دی اختر دی بختور دی په کلی په درنو دوستان بیا هم ستړي مه شئ. مونږ د خوست ولایت سرګردان چوک کې قرار لرو. دا چې تر څنګ ځوان ولاړ دی دا هم نن ورځې په کومو بوختیاوو تېره کړله. سلام ستړی مه شئ وروره، کوچنی اختر مبارک. وعلیکم سلام، تاسو ته د اختر مبارکي وایم، د ټولو افغان ولس ته ټول ته مبارکي وایم. ډېره زیاته مننه. نوم دی نوم حضرت الله افغان. افغان صاحب نن دې ورځ دې په کومو بوختیاوو تېره کړله؟ دا چې د کوچني اختر لومړۍ ورځ وه. والا وروره داسې ده چې انشاءالله د ټولو ملګرو یارانو دوستانو سره چکر مې وتلی اوسه ښه چکر مو والو انشاءالله. ښه افغانیان خوشحاله دي، امن امنیت دی او چکر مو ډېر والو انشاءالله.